قدرمنو سلامونه او نیکې هیلې نن دغه برنامه موږ ځانګړې جوړه کړې د کونډې د ورځې په ویاړ په خاطر باندې دا په دې خاطر چې زه غواړم ټولو کونډو ته د دې د کونډې ورځې مبارکي ووایم او موږ سره په دې خپرونه کې نن هغه کونډه هغه باتوره او هغه تکړه هغه جرأتناکه کونډه موږ سره په دې برنامه کې مېلمه ده او دې ته ستړي مه شي ویم او د دې نوم دی ګورګورې تورې ګورګورې کونډې په خیر راغلې څه تورې ګورګورې دي نیمې دې ستا نیمې زما نو په خیر راغلې او ستړي مه شئ خیر اوسې نتایجه ډېره مننه چې تاسو خپرونه ډېره مننه تاسو لیدونکو ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو د کونډې ورځ ده وزمهاله او زه د خپل د طرفه د کونډو خویندو ته مبارکي ورکوم دا د کونډې ورځ ورته مبارکه زما د خویندې مبارکۍ او رښتیا ده زمونږ په هېواد کې څوک وایي چې 6 لکه دي او څوک وایي چې نه 8 لکه دي او څوک وایي چې نه 12 لکه دي نو کې دا اوسه پورې دا حساب محدود شوی نه دی نو څوک یې پوښتنه وکړي او څوک به د حساب معلوموي نو الله دې وکړي چې دغه د کونډې ورځې په خاطر باندې ستاسو دغه حساب کټګوري معلومه شي چې موږ په دې هېواد کې څونه کونډې او څونه یتیمان لرو نو خیر په خیر راغلی دا راته وویل چې تاسو څه کار کوئ په څه کار بوخت یاستئ او بچو ته رزق د کوم طریق نه څه کار روزګار طریق نه تاسو هغې ته نفقه برابروئ نو مهرباني وکئ خیر اوسې ورور جانه ژوندی اوسې زه خیاطي کوم ورور جانه خیاطه یم او د خپلو اولادو ته د هغې نه رزق پیدا کوم ورته ورکوم ښه نو ته ستا مېړه چې دی هغه څنګه مړ شو څنګه مړ نه شو دا معلومه کوي چې د آس نه ولوېدو او که نه د خوړ کې سیل ویوړو او که نه ولګېدو او که څنګه مړ شو او دا ولې مړ شو او کله مړ شو ګوره ورور جانه زما مېړه شهید شو دا 14 کاله کېږي چې زه کونډه یم او زموږ غم هېڅ چا نه ده خوړلی او دا چارواکي راځي خالي موږ ته درېږي وایي چې تذکره دې راکړه دا راکړه هغه راکړه ټول استادونه موږ نه ویسي نو بیا وروسته هېڅ شی معلوم نه وي او نن بیا پوښتنه هم زموږ نه کوي زموږ په اړه هم بیا نه اړوي یعنې دغه بعضې خلک چې دي تش په نامه دغه جوړ کړي دي او انجوګانې جوړې کړي دي او چې موږ به کونډو ته یتیمانو ته دا خدمات وړاندې کوو تش په نامه او منځ کې هغې تاسو سره بیا کومکونه نه کوي پروژې راوباسي او تاسو سره کوم مرستې کومکونه نه دي شوي نه ورور جانه هېڅ کومک نه ده شوی بس 100% کې کومک چې راوباسي 15% موږ ته راکړي 95% خپل جیب کې واچوي او نسې لاړ شي موږ دا اشتیا ده دا ټول هسې لباسي دي بعضې کارونه چې دی کړي دي کونډو سره کوم حقوق چې دي هغه د ښځو یا د کونډو هغه نه دي ورکړل شوي نو هیله ده او امید لرم چې هغه خلک چې په دغه ادارو کې کار کوي نو دوی دغه کونډو ته لاسنیوی وکړي او رسیدګي ورته وکړي او دې سره پوره مرسته وکړي ښه دا راته وویل چې ستاسو څونه اولادونه دي او په کور کې څونه فامیل لرئ زما ورور جانه اووه اولاده دي او ما سره ټول 8 نفره جوړېږو ښه او دې کې څه هلکان دي او څه جنکۍ دي دې کې 4 هلکان دي 3 جنکۍ دي ښه 4 هلکان دي او 3 جنکۍ دي نو بچي دې تعلیم کوي وایي ورور جانه زما د خریبې ښځې اولاد به کله تعلیم وکړي چې مکتب ته لاړم شي چې بېرته راشي نه هېڅ شی نه یې زده دا د غټو خلکو زمن وګوره په خصوصي مکتبونو کې درس وایي خو زموږ بچي خړو پړ ګرځي څوک یې پوښتنې نشته ده چې پوښتنې یې وکړي رښتیا ده دا خبره هم صحیح ده که خصوصي مکتبونه دي او که دا دولتي مکتبونه دي دې کې یو څه اندازه توجه نشته او هغه یتیمانو ته نشته باید یتیمانو ته توجه وکړي ټولو ته باید توجه وکړي چې دغه ماشوم چې راځي او درس ته تعلیم ته او دې نه ځي دونه فکر پکار دی هغه معلم ته هغه سرمعلم ته هغه مدیر ته چې داسې زده کړه داسې زده نه کړه نو احساس پکار دی چې پوښتنه دې وکړي نو ښه بهرحال الله دې وکړي دې خلکو هم توجه یې ورته وکړي او چې خبره هغه یتیمانو ته او دا راته ویوه چې تاسو د خیاطۍ طریق نه څومره اندازه پیسې لاسته راوړئ ورور جانه کېږي دغه 200 250 روپۍ راته پاتې کېږي بس هماغه دومره کېږي چې اولادو ته خپله پې ډوډۍ ورکوو بس ښه ته د حکومت نه د دولت نه د سرکار نه څه غواړې او څه غوښتنه لرې
زما د سرکار نه دا غوښتنه ده چې زمونږ د کونډو پوښتنه باید وشي او زمونږ د کونډو سره ډېره مرسته وکړي. نو دا خو ورځ په ورځ سرکار هم ګوري بل هم ګوري ورځ په ورځ موږ ځوانان د لاسه ورکوو ورځ په ورځ موږ کونډې نوې کونډې پیدا کېږي نوې ښځې کونډېږي او نوي یتیمان چا خبره یتیمانېږي. نو دا دولت دې ته به څنګه لاسرسی ولري او دغه به وکړي؟ ولې نه کېږي؟ حکومت یې باید موږ سره مرسته وکړي. حکومت زموږ په نوم باندې هره ورځ پیسې اخلي، کومکونه زموږ په نوم راځي. دا څه شول دا کومکونه؟ دا کومکونه کوم خوا لاړل؟ باید دا ټول یې موږ ته راکړي که نه؟ ښه نو ستاسو د راتګ نه ډېره مهرباني او رښتیا ده چې کونډې او یتیمان او داسې زمونږ په وطن کې ډېر دي او پکار دا ده چې دولت هم او هغه انجوګانې او هغه خیري مؤسسې هغې باید توجه وکړي همدې کونډو ته دې یتیمانو ته چې دې سره پوره همکاري وکړي. د ستاسو د راتګ نه یوه جهان مننه، ډېره زیاته مهرباني او زما د ټیم د خوا نه دې ټولو کونډو ته مبارکي وایم او دا ورځ دې ټولو ته مبارکي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام علیکم خوري. خیر جوړې. څنګه چل دی؟ اسې نتاقه ستاسو برنامه مې کتله او په منډه منډه راخوشې شوم. ما چې په دې ته ځان ورسوم ستاسو نه یو جان مننه چې تاسو زموږ داسې تورسرې خویندې راولي او داسې تی خبرې کوئ. زه ډېر خوشحاله شوم تاسو نه. زه غواړم چې دا ګل دې ته په غاړه کې واچوم. تاسو واچوئ که زه واچوم؟ ته څوک یې؟ زه خو بس یو کونډ یم. زه کونډ یم. زه دا وایم چې د مورګانو ورځ معلومه شوه، د مینې محبت ورځ معلومه شوه، د کونډو ورځ معلومه شوه، د پلار ورځ معلومه شوه، د معلم ورځ معلومه شوه، د دروغجنو ورځ معلومه شوه. خو زه دا وایم زه دا وایم چې د کونډو ورځ معلومه کوي. د کونډ نو زه دا یم چې دا پیغام دې خلکو ته ورسوئ. چارې کوڅې نه راغلې، د هر کور نه چې راغلې او ډېره زیاته مهرباني او تاسو تللی شئ. انشاءالله ستاسو پیغام ورسېدو او موږ به د کونډو ورځ هم انشاءالله معلومه به شي، د خیره ورځ معلومه شي. نو دا ګلې راوړی دی او تاسو یې والې په خپله غاړه کې واچوئ او دا ورور راغی او دا زما د خوا نه ټولو کونډو ته او تسلیت وایم او کونډې د چا نه کمې نه دي او انشاءالله بهادوره دي، قوي دي او دوی به د خپل همت د لاسه ورنکړي. د لاسه ورنکړي او موږ د خپلې خویندو سره ولاړه یم، تر اخره پورې ورسره ولاړه یم. زما خویندې کونډې چې کومې دي دې د همت نه بېلي، ما سره دې ودرېږي، زه ورته تر اخره ولاړه یم. ستاسو دومره تعداد د کونډو معلوم دی، تاسو ولې یو د کونډو کې یوه کونډه داسې رابرابره کوي چې هغه هم د کونډو دا خبره نمایندګي وکړي په چورلمان کې، هلته مدیرګي او وکیل شي. نو تاسو اوسه پورې کومه کاندید ورکړې ده؟ ګوره نه دا که د خوله دې واسکټ مه کوه چې به د خوله دې وامه ګوره. نو کونډه خپله ځان نه شي ساتلی، نو په پارلمان ته به څه ودرېږي؟ څومره بې عقل نتاکې ته. تعداد خو د ستاسو زیات دی که نه؟ ستاسو تعداد هم زیات دی، د پوډریانو تعداد هم زیات دی، د معتادو تعداد هم زیات دی. تاسو کولی شئ چې تاسو یو نفر کاندید چورلمان ته ورکړئ. نو په دې باندې ولې خفه کېږي؟ زه غواړم چې ستاسو د ورځې کې ستاسو په دغو کې په ژوند کې رڼا راشي، خوشحالي راشي. بېځایه خبرې مه کوه. قدرمنو دا وه زموږ لنډه مرکه د ګورګورې سره. تر بلې برنامې چې بیا ستاسو داړو چوپړ ته حاضرېږو، ما شفتالو ته اجازه راکړئ. د خدای په امان. قدرمنو دلکو سلامونه او نیکې هیلې. لنده خان نګته یم په فری فایټ خپرونه کې. مینهوالو تاسو ته بهتره معلومه ده چې سرکار یو ټانک بند کړی دی او مهر لا کړی دی، مګر دا ټانک والا وایي چې زما په دې ټانک کې په میلیارد پیسې پرتې دي او دا پکې بندې دي. دی ولې بند کړی دی؟ دی ځکه بند کړی دی چې سرکار ما سره رقابت کې روان و او صحیح رقابت ما سره مخ نه جوړی، ځکه زما ټانک مهر لاک بند کړی دی. دلته سرکاري ټانک والا دا خبره کوي چې دغه ټانک چې و دا خصوصي و او دا مسیر غلط و، دا په غلطو روان و، ځکه موږ دا ټانک مهر لاک کړو. نو ما سره په دې برنامه کې د خصوصي ټانک مشر، شخصي ټانک مشر موږ سره مېلمه دی او سرکاري ټانک مشر موږ سره مېلمه دی. دواړو ته ښه راغلاست یم. په خیر علي لنده خان دعوت مو منو، کور مو ودان. نو مهرباني وکړئ تاسو ولې دا چغې وهئ او دا ټانک ولې
بند کو مهر لاکې کو. نطاقه تاسو مې یو ځل مننه میلمه ته مې یو ځل مننه. موږ دا شخصي ټانګونه چې سارو ګورو صحیح چې چېرته غلط قدم کېنږدي غلط کارکردګي ونه کړي صحیح په دغه حساب سره موږ پابندي پرې لګولې ده. صحیح ها نو دا ټانګ چې تاسو وایئ چې دا په غلطه روان و او کوم کار یې غلط کړی دی دا خو لږ رڼا پرې واچوي دا یو غلط کار یې وښیوئ چې خلک پوه شي. ګوره نطاقه دا خوا دې خوا خپې کېښودلې دا د خلکو حقونه خوا دې خوا یې کول. موږ دا سوچ وکړو داسې ده چې د خلکو دا کومه سرمایه چې ده سرمایه کومه پیسې چې دي پیسې چې دا دي ډوبې نشي ورکې نشي ډوبې نشي ورکې نشي کور دې ودان شي او خیال سره راځم زمونږ خصوصي او شخصي ټانګ مشر ته تاسو ولې دا خپې کږې او وږې او نیغې کېښودلې نو دا ولې؟ ټینک یو مننه نطاقه ته راشه زما خپې وګوره چې زما د خپو کوم ځای کږې دي وربنا صحیح دی او بل دا دی چې دوی ما سره په آزاد بازار کې رقابت نشي کولی دغه وجې نه دوی دغه بانې کوي نو دغه وجې باندې دوی مونږ باندې دغه پابندي لګولې ده. نو دا تاسو دا خبره منمه د خپو کې ټرخوره پیدا کړې وه او یو پلی زور کو کلی بلې خواته زور کو که نه ورانه شروع کړی و نو تاسو د دې ټانګ او شخصي ټانګ مهرلاک وو نو دې دا خبره کوي چې تاسو موږ سره سالم رقابت نشو کولی او ځکه تاسو زمونږ دا شخصي ټانګ بند کړی نو تاسو ولې آیا دا خبره منئ؟ موږ سرکاري خلک یو او د دې وړو سره موږ رقابت نه لرو. پوه شوم تاسو سره امستنګ نه دی که نه موږ ته ویره په دغه باندې ده چې هغه زاړه ټانګونه چې دي که نه زوړ ټانګ په حساب هغه غونې چل دوی موږ سره د ملت سره بیا ونه شي چې هغه پیسې پکې ټانګونو کې بندې وي او هغه چورو چاپل شولې او ورکې شولې لاړه دي په دغه حساب سره موږ سره ویره په ده ده دوی سره موږ د هغه نه لرو دا رقابت نه لري رقابت دا شیزونه نه لرو سره. ها دې دا خبره کوي چې پخوا هم داسې یو ټانګ و چې په هغه ټانګ کې د خلکو پیسې پکې ورکې شوې او غبنې شوې چې داسې نه چې هغه ټانګ غوندې اوس دا اوسنی ټانګ تکرار نشي ځکه هم دا ستاسو ټانګ شخصي ټانګ دا مهرلاک و. اوف نطاقه قلاره که نه هغه تیر ټانګ چا خراب کړ خو همدې چارواکو ترې نه قرضې واخیستې او ټانګ یې خراب کړ په ټانګ کې ګوتې ووهلې قرضدار یې کړ هغه ټانګ دوی خراب کړ او اوس وایي چې د هغه تیر ټانګ غوندې وایي دوی هم دغسې خراب شي موږ نه خرابېږو تر هغه چې دغه چارواکي د موږ نه په هغو کې ګوتې ونیوی د موږ په پالیسۍ کې ګوتې ونیوی او موږ سره دوکه یا فراډ ونه کړي دا خلک. ګوره د دې خبره خو دا صحیح ده که نه چې دغه تیر ټانګ کې ستاسو غوندې بعضو چارواکو پکې ګوتې متې ووهلې او دا تخرګونه یې ډک کړل او پیسې قرضې مرضې ته ووړلې ټانګ یې واغوستو چا خبره دغې ته جوړ کړو ګونګوټه ته جوړه کړه نو دې تاسو اوس دې غواړي چې زمونږ ټانګ هم د هغې ټانګ غوندې لاسنیوی پکې وکړي او پیسې میسې پکې ووهي راووهي او ځکه خرابوي. ګوره نطاقه هغه ټانګ چې و موږ نه ده روان کړی موږ په میلیاردونو روپو باندې تاوانونه دې خلکو ته ورکړل چې د خلکو پکې هغه پیسې روکې شوي هغه پیسې مو ته بېرته سر کړلې هغه تاسو ورکړلې ورم کړلې که نه ورم کړې وروره صحیح. ګوره هغه ټانګ چې تاسو یادوئ مخکینی پخوانی ټانګ همدغه دولتي چارواکو ترې قرضې واخیستې پیسې ترې واخیستې او هغه پیسې خوا دې خوا شوې نو بیا اوسه پورې چا پوښتنه وکړه او تاسو بیا هغه پیسې چې کوم میلیارد افغانۍ چې وي هغه هم ورکړلې نو تاسو د دې پوښتنه چا ونه کړه؟ ګوره نطاقه موږ پوښتنه کړې ده څېړنه هم کړې ده تحقیقات هم وکړه تحقیقات هم کړې ده هلته مسله دا وه چې ټانګ ټول یو طرف ته شوی دیوالي شوی ده موږ دې خلکو ته پیسې بېرته ورکړلې هغه ټانګ خو دیوالي شوی او موږ کې صاحب ده موږ خو نه دیوالي شوي که نه موږ باندې ولې دروازې تړې او راځئ هغه کوئ خبرې کول نه کښېنه موږ خو ښه رقابت مه کوه د پیسو نشه بېله هغه ټانګ تاسو دیوالي که که نه تاسو دیوالي که نه پرېږدئ چې یو ټانګ روغ پاتې شي او د ملت ته خدمت خیر دی وکړي. صاحب خیر دی رئیس صاحب تاسو هم کښېنئ صاحب خیر دی صاحب ګوره هغه ټانګ خو دیوالي شوی و نو د دې ټانګ خو کوسۍ شوی خو نه دی که نه داسې چا خبره کوسه ډپ شوی خو نه دی که نه
چې تاسو رالی او د دې دروازې بندې کړې نو دا ولې بندوئ خو پرېږدئ دا هم خلکو ته کار کوي خلکو ته خدمات کوي او دا ولې بندوئ ګوره نطاقه موږ ته چې کوم معلومات راغلي دي که نه دا سړی کوسۍ شوی م ده کوسه ډب شوی م ده باقاعده چې هر څه پکې وی پکې شوی ده دا ټانک که نه او که نه دا وګوره موږ خبر نه یو تاسو ولې کوسۍ او کوسه ډب او داسې بېتولې شوي یاستئ دا ټانک هم ور بیلنس یې خراب دی ډېر خوره لري یا سټرینګ بکس یې خرابه ده څه حساب دی ګوره نطاقه نه مونږ کوسه ډب شوي او نه دا ټانک خراب ده دوی رقابت نشي کولی په آزاد بازار کې د مونږ سره د نورو خصوصي ټانګونو سره دوی اوس غواړي چې لکه تیر ټانک باندې مونږ آفرین د دوی هغه کړی دی ومنو چې مونږ هم همغسې پنچر شو او د څلورو ټایرونه خلاص شو او مونږ هم سبا بستره وتړو او بیرته یو اروپا هېواد ته وتښتو او د افغانستان بیا هم دوی ته پاتې شي او چې دوی هم دغسې دا ټانګونه خرابوي او کباړوي تاسو ولې دا مخکیني ټانک باندې په دې ټانک باندې خصوصي ټانک باندې الزام لګوئ او تور پرې لګوئ دا ولې ګوره نطاقه خبره دا ده چې دا ټانک دیوالي شوی ده دیوالي شوی دی د خلکو نه پورونه اخیستي دي ټانک چې د دننه ګورې هېڅ شی پکې نشته نو ښه به دا وي چې موږ دا ټانک بیخي بند کړو دا خلک یو طرف ته کړو ولې چې تا ته د کمپۍ لپاره پیسې درکړم رشوت درکړم نو دیوالي شوی نه یم هغه تېر ټانک هم همدغسې تاسو یې ترېنه پیسې واخلې د کمپنیونو لپاره د رشوتونه هم ترې واخېستم دغسې مې پنچر کړه هغه لپاره بیا الزام په ما باندې مه لګوه الزام په ما مه لګوه خوله سمه خوځوه خوله سمه خوځوه معامله ده د پیسو معامله ده جانور میلاد پیسو معامله ده ډېره بخښنې سره والدې کوي څوک چې پیسې او ډالر خوري که نه نو دا بې حالي زوري ملت ته لاړ هوښیار خبردار د کله چې لوس کاکا ځوان تشریف راوړي هوښیار خبردار د کله چې لوس کاکا ځوان تشریف راوړي قدرمن لیدونکو سلام ورکولو او اغوستلو سره وخت او ټیم دواړه ځای کېږي مینوالو تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن سبا په فیسبوکونو کې او په راډیوګانو کې او په رسنیو کې او په میډیا کې دا خبره ډېره ګرمه روانه ده هغه دا خبره مینوالو تاسو ته بهتره معلومه ده چې قاچاقبرو معامله ډېره ګرمه ده او ډېره غوغا پورته کړې ده او مګرم قاچاقبر غله دا ټول ګرځي څوک وایي دا د چرګو غل دی څوک وایي دا د پیرمرغانو غل دی څوک وایي نه دا د بطکو غل دی څوک وایي دا د پوډرو غل دی څوک وایي نه دا د چرسو او د شرابو مګرم هېڅ غلم ګرځي قاچاقبران هم ګرځي او پولیس هم ګرځي مګرم دواړه یو بل ته ګوري او غږ پرې نه کوي مګر بله خبره اصلي موضوع دا ده دلته وروره نومونه چې دي په دې فیسبوکونو کې دا نومونه لیستونه او نومونه اخیستل کېږي خپرېږي مګرم بیا هم څه نشته عجیبه غوندې حالت دی مګرم زه نه پوهېږم چې زه قلم یې کار نه کوي یا داسې زه پې صحیح نه رسېږم په همدغې مجبورۍ په حالت کې زه مجبوره شوم چې ما سره د کورنیو چارو یو غټ لوی سرکار موږ سره په لین کې دی دا پښتنه ته ضرور کوم چې دا کم وضعیت دی سرکار صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی حبیبي حیا مننه نطاقه تاسو هم ستړي مه شئ زما سوال دا دی چې خلک غلی نیسي او ته لیستونه خپروي او دا کومه څه ګیم دی لږ په دې ګیم باندې خو موږ پوهېږئ ګیم میم نشته نطاقه زه دا لیستونه خپروم چې نور دا خلک وشرمېږي او د دې کارونو نه لاس واخلي نه اوس ته ملایې که د کورنیو چارو سرکار نو دا خلک ونیسه که نه نو بیا نو نومونه ته څه ضرورت دی ښکاره معلوم دي د ګوتو په شمار کسان دي خو همدا ونیسئ وبه یې نیسو نطاقه وبه یې نیسو لږ حوصله وکړه هر شی ځان ته وخت لري پوه شوم
زه په دې پوه شوم لکه چې د انتخاباتو نه وروسته بیا لکه چې ونیسئ همداسې یو نظر به ستاسو وي نطاقه سر دی لکه چې کار نه کوي او ته لیونی شوی انتخابات چیرته او دا قاچاقبر چیرته زه مونږ ګوره د خصوص دا ما تجربه کړې ده او په دې زه پوه شوی ما دا ستاسو دا انتخابات او دا انتخاباتو لپاره دا غونډې منډې او دا غوړې غوړې مړې چې تیارېږي دغه پیسې ټولې د قاچاقبرانو دي زه په دې پوهېږم چې تاسو به انتخاباتو نه بعد بیا به تاسو دا خل نیسئ نطاقه بې ادبي مه کوه تور مه پورې کوه کومه غونډه د قاچاقبر په پیسو شوې ده دا تاسو ادعاګانې ټولې غلطې دي دا فیسبوکونه ډکېږي سپینې ورقې ډکېږي دا میډیا ډکېږي تلویزیون ډکېږي مګر باوجود د هغې تاسو دا نه نیسئ او کله کله ستاسو مخې ته هم د دې موټرې او ستاسو موټرې یو مخ بل ته مخامخ شي یو بل ته چراغ هم ورکوي که نه او سلام دعا سره وکړي او بیا تېر شئ نو دا به کله نیسئ ونیسئ که نه نطاقه سلام هر چا ته اچول کېږي ولې چې دا ټولنیز آداب دي او ما تا وویل که نه ټول په یو شپه نه نیول کېږي نو په دا راته ووایه چې په څو شپو کې به دا خلک ونیسئ او په کومه شپه بیا ونیسئ مونږه نیول شروع کړي دي یو سم نیولې دي او نور به هم نیسو ګوره تاسو عجیبه خبره کوئ ستاسو هره خبره چې ده که نه په کاغذ باندې شته په عمل کې نشته او چې عمل کې هم شي دواره خوشي کېږي هغه پرچور دې وګوره اوس بېغمه ګرځي هغه دې مزې کوي هغه ماضي دې وګوره چې تاسو نیولی و هغه د هغه هم ګرځي ګوره پاساري نه دی هغه هم تاسو خوشي کړو هغه ملا نو خو مولاګوټې خو که نه هغه هم لاړه تاسو خوشي کړو نو تاسو ټول داسې د دې په ګوتو داسې د دې په شمول ډېر داسې کسان دي چې ګرځي مګر تاسو محکمه نه کړه او بس همدا چغې وهئ او چې اوس یې نیسو او سبا یې نیسو د شپې نیسو او نیمه شپې نیسو سبا شپې نیسو او بل سبا یې نیسو نور دا خلک په سهار او ماښام مه غولوئ نطاقه ګډېږه مه په ادب خبرې وکړه مونږ نیولې دي دا چې نور خوشي کړي دي دا زما مسؤلیت نه ده ګوره دا ستاسو دا خبرې چې دي دا د ټول غوندې سړي ته ګډا راولي ځکه تاسو داسې خبرې کوئ چې زه یم تمام ورځ ستاسو دې خبرو ته زه وګډېږم راوګډېږم دا ټول خلک هم وګډول تر قیامته پورې بس دی که نه دا ډول هم دوه سره ډول راکم کوي یو سری کوي خبره ختمه شي نو چې تاسو د خلکو لیستونه چې خپروئ او خبر شي نو هغه به څنګه ونیسئ نو دا لیستونه مه خپروئ مخکې د خبر نه تاسو هغه راونیسئ او د قانون منګولو ته یې راولئ نو بیا به یخلکي بادونه یاره یخلکي بادونه نو خبره به غلاته شي دا نیول دومره آسان کار نه دی نطاقه هر یو ځان پسې 200 ملاتړ لري اوس پوه شو پوه دی یا به تاسو نیول نشته هسې خلک په دې بردار کوئ چې ولا موږ کمپین ځان ته کوئ او تش کاغذونه دي چې وروره بادوئ نو بادوئ هغه هم تاسو پیسې نه ورکوئ بس کاغذ پراني ده هسې ډیالوګ دي پوکې دی نو نو شي جانم نطاقه مونږ کاغذ نه بادو ته چټیات بادوې تا سره خبرې نه دي په کار زه لاړم ودې کتو رښتیا منصور ویلي چې سر په دار وختو چې رښتیا وې نو دغه حال دی دواره به تښتي هی یا خدایا یو په ګیره لاس وهي چې زه غالب یم بل په خوی مخ اخلي هر څه نه مزې او ګرمې دي میلې او ګرمې دي میلې مهرباني قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ په خیر راغلئ مشاعرې برخه ده او امید لرم چې تر پایه موږ سره ملتیا وکئ موږ سره شاعران دي هر یو شپېلې صاحب دې په خیر راشي خوش آمدید اعلی مار وخت راوله تاسو هم ښه راغلاست دې خوا ته چې ناست دی ډېر د ښایست نه بېنظیر زمونږ خوږ ژبی شاعر زمونږ سپېلنی صاحب دي په خیر راشي سپېلنی صاحب وایي ځان درته لوګی کړم که ماڼه درته لوګی کړم ځان درته لوګی کړم که ماڼه درته لوګی کړم
کې سپېلني درته لوګی کوم ډېره مننه سپېلني به ناکرار لوګی صاحب، کوم ډېر درته اوسئ. اخوا چې ناست دی زمونږ بل شاعر او ماشاءالله په غوښه آباد دی او مشتکي صاحب دی په خیر دی شي تاسو راغلئ، جان مننه، ستړي مه شئ. په خیر راغلي په خیر راغلي په خیر راغلي وار ور کومه زمونږ بل شاعر ته خوا کې مې چې ناست دی شپېلې صاحب ځان دې وپېژندو د کیري په پوستکي خویه شه ورځه د خیر مننه ناقرار صاحب ناقرار صاحب اجار وای د خدای د پاره زړګی مه ماتوه د خدای لپاره زړګی مه ماتوه واه د خدای لپاره زړګی مه ماتوه ارشاد ارشاد چې مالګه خورې نو لوښی مه ماتوه خدای لپاره زړګی مه ماتوه او چې مالګه خوري نو لوښی مه ماتوه مه ماتوه که نه لوښي ولې اوس چې زور لوښي ته راغی هی هی ارشاد هسې ناکلار صاحب داسې خلک دي چې مالګه وخوري او بیا لوښی پرې ځمکه غطا کړي د هغه مالګې قدر نه کوي او کنه خلق چې نمک بې حرام نمکه دي. شو کنه بې نمکه شول. بې نمکه شول دا نمک پکې الله دې پکې راولي آمین، ځه، آمین. ځه د خیره ځه آمین وای اوبه چې وڅکې نو منګی مه ماتوه واه واه اوبه چې وڅکې منګی مه ماتوه چې مالګه وخورې نو لوښی لوښی مه مه ماتوه. ماتوه. واه 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 ډېر ډېر لرې تللی ډېر لرې تللی ګودر ته خو نږدې شوې د خیره ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه هیلې د خلکو شپېلی مه ماتوه هیلې د خلکو شپېلی مه مه ماتوه ماتوه. هیلې د خلکو شپېلی مه ماتوه چې مالګه خورې نو لوښی مه ماتوه ډېر مالګه خورې نو لوښی مه ماتوه واه واه ډېره مننه ډېره مهرباني تاسو نه ستاسو د ښکلي شعر نه بل شاعر ته ورځو سپېلني صاحب ته چې تاسو ته ځان سپېلنی 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 کړي ډېره مننه ناکرار صاحب ناکرار صاحب وره پوره کیږي نه منزل په پارلمان کې پوره کېږي نه منزل په پارلمان کې آها. هر ورځ نوې غزل په پارلمان کې سمه پارلمان سټوډیو جوړه شوې ده بالکل. هر یو کې خپل ترنم او نوې نوې غزل پکې راځي بالکل. یا هاي زبردست یو څه کوته مننه ډېره مننه یاره ناقرار صاحب رښتیا په پارلمان کې هره ورځ یو نوی سازي او نوی ترنم وي او نوې غزل نوی غزل بس هماغه د لیدل ما دا شی ولید مهرباني ډېره مهرباني مننه تاسو کاچاکبر او زورور مخکې پکې ول قاچاقبر او زورور مخکې پکې ول واه واه ناکرار صاحب وره ناز دی اوس د چرګو غل په پارلمان کې ناس ته اوس د چرګو غل په پارلمان کې واه 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 یاره زبردست زبردست یاره په خدای شته پکې بالکل د چرګو غلم پکې شته او د اوښانو غلم پکې شته او د سپون پکې شته. د غویانو غلم پکې شته اوښان په بډوي داسې خلک پکې بالکل، شته. بالکل. نو قدرمنو بل مشتکي صاحب ته راځو مشتکي صاحب نه اورو چې څه راوړي نو تاسو ته به ارشاد کړي یو جان مننه مهرباني ناکلار صاحب بس یو څو شعرونه خو مې لیکلي دي خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شي ارشاد ارشاد غریبۍ د لاسه هسې در په در ده مامور دې کاسکر ده او مامور دې کاسکر ده مهرباني. واه 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 ډېر ښه ډېر ښه ډېر وګې تګې په دفتر که په سنګر ده مامور د کاسکر ده او مامور د کاسکر ده یاره دا خبره کوي دا قرار سي نقطې ته ډېره ښې نقطې ډېرې ته نقطې اشاره اشاره وکړه. په کړې. سنګرو کې پراته دي دا بیچارهګان د پراتی دي څوک دې پښتنې نشته دلته بیا چې دینه پښتنه کوي نه چې وي بالکل خیر خیرت دی او هغه ته رسیږي مګر خېټو پکې دا نور پکې غوړه کړي دا خېټې وکړه دي. دا خېټې وکړي او د مامور او د عسكر او د سرباز غمو سر نشته نشته ډېر ښه ډېر ښه مهرباني. مشتکي صاحب ډېره مهرباني. یو جان مننه. د دنیا د نعمتونو نه بې خبر ده مامور دې کاسکر ده او مامور دې کاسکر ده واه واه د دنیا د نعمتونو بې خبر دی مامور دی کاسکر دی او مامور دی کاسکر دی لګېدلی اور په کور د خشک او تر ده مامور دې کاسکر ده او مامور دې کاسکر ده رښتیا ده بس په کورو باندې د دې کوش دی او کلون دی که نه د دې په کورو باندې کېدلی او بس څوک یې پښتنه نه کوي که نه مشتکې د مفلسۍ په شیرو سر ده مامور دې کاسکر ده او مامور دې کاسکر ده مشتکې د مفلسۍ په شیرو سر دی
مامور دی که عسکر دی مامور دی که عسکر دی بالکل. رښتیا ده بالکل. ټول مامور او عسکر دواړه مفلسه دي او به شعرونه وایي څوک یې نه اوري څوک یې نه د اورېدو څوک نشته چغې وایي څوک یې نه اوري قدرمنو زه به لنډۍ غوندې شعر تاسو ته ډالۍ کړم په نقرار آخره صاحب کې. یو دقیقه یو بیا به ځم، ها؟ دقیقه دا چې دی راوړي دا سره د کتاب ډېر غټ د پروت ده دا کتاب دا د شعر اوري دی څو دغه کې. پاتې دا چاپ ته ورکوم د خیره ښه. او دې کې څه نیمګړتیاوې هغه چې کوم دغه چې دي هغه پکې صحیح نه دي کړي غلطیانې پکې دي ښه. راوړی مې دا اصلاح کړم انشاءالله دا بیا لیدونکو ته ټولو ته وړاندې کړم بیا په دې باندې وروسته بیا خبرې کوو زه خپل شعر ته راځم او د ستاسو لړۍ غوندې چکې راته وکړي چې لږ دغه شي بل ورونه دي په ټول افغانستان کې ډېر ښه ډېر ښه نقرار بل ورونه دي په ټول افغانستان کې لیډران وهي چکر په پاکستان کې بل ورونه دي په ټول افغانستان کې او لیډران چکر وهي په پاکستان کې ډېر ښه نقرار صاحب یو جان نوشي جانم یو بخشش کړي لکه سید خلیفینا ډېر ښه یو بخشش کړي لکه سید د خلیفینا ډېر ښه نیمه خاوره هم اوبه هم انسانان نیمه خاوره هم اوبه هم انسانان یاره نقرار صاحب په دې خبره خو زه سخت وشرمېدم تجارت وکړه دا نور هم شرمېدلي دا غټ سړی ګوري دا غټ سړی هلته درېږي غږ کوي چې دا خاوره هم دسته دا خلک هم دسته او دا اوبه هم دسته دا اوبه هم دسته ډېر د شرم خبره ده نور چپ ناستي د ګونګیانو په څېر ګوري نور چوپ ناست دي نور چپ ناستي د ګونګیانو په څېر ګوري لکه پوه نه وي په سود او په زیان ډېر ښه لکه پوه نه وي په سود او په زیان ډېر ښه لږ بدل ربه قسمت د دې ملت کړه ډېر ښه لږ اخلاص کړه د منګلو د لیوان ډېر ښه ډېر ښه نقرار صاحب بس الله دې د دې لیوانو د منګلو نه مونږ خلاص کړي مونږ وژغوري وژغوري الله دې بس په مونږ باندې خپل ډېرې ودرولو د لیوانو اوس الله مونږ کې دفاع راولي امین امین چې امین مونږ دوست او دشمن وپېژنو بالکل بالکل ارشاد ارشاد نقرار صاحب د خیرونو دروازې اله شي بندې د خیرونو دروازې اله شي بندې ناقراره چې ناپوهه شي مشران ناقراره چې ناپوهه شي مشران زموږ دا مشران چې دي دا ډېر ناپوهه دي الله دې دوی پوه کړي نه ښه پوه دي ښه هوښیار دي منم خو صحیح ځان نه پېژني نه پېژني نه لږ پېژني غوندې لږ سوچ وکړي دې ګریوان کې منم چې بس دی نور موږ څه وکړه او څه کوو منم همدومره بس دی چې وکړه قدرمنو دا وه زموږ مشاعره تر بلې مشاعرې د الله په امان مکوي بوجبي قتل مکوي 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 ظلم دے گناہ دا گناہ دا گناہ دا گناہ دا گناہ دا گناہ دا قتل بکوے فرید فرید ظلم دے گناہ مکوے 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 مکوي ګناه مکوي قتل مکوي قتل مکوي مکوي مکوي
Hey. مکوئ 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 قتل مکوئ مرګ مکوئ مونږ نه پوهېږي باچایي کوي ښځې بربنډې شوې قیامت بابا راغی مکو مکو ویمې نه 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 مونږ دې نه دی زده او دا باچایي کوي دا مونږ دې نه دی زده او دا باچایي کوي مه کوئ قتل مرګ مه کوئ ویبا ښځې بربنډې ګرځي ښځې بربنډې قیامت بابا راغی قیامت بابا را روان دی را روان دی را روان دی قیامت بابا را روان دی قیامت بابا را روان دی قیامت بابا ویریږئ 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 باسه دا خبرونه خو ډېر نیک سړی دی یو څه یو بله بل څه وایي ما ډېر تعقیب کړی دی تالاشي والا ته تالاشي کا ویزي که نه ویزي شرابو بوی کېځي بده دورې که بده ولې مه کوئ مرګ مه کوئ ښه پیمه مونږ دې نه دی زده که نه باچایي کوي قیمت را روان دی ښځې لوسې ګرځي نه دي څه وایي دا شراب څکې او دې خبرو ته وګوره دې خبرو ته وګوره او دې شرابو ته وګوره پکوئ 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 وګوره او دې شرابو ته وګوره افسوس افسوس د شکل خو ډېر نیک سړی ته ښکاري ما هم دا فکر کوم دې سړي کې کار شته باید بوځو پکوئ پکوئ وځه مخکې کا پکوئ قیامت ماما را روان دی قیامت ماما را روان دی پکوئ پکوئ ها وروره یو کس رواني دی یو کس دا وګوره خدای ځان ته تباه او برباد کا چې وګوره یو کس هغه هم راوچت که وروره یو کس رواني یو کس هله رامنډه که یو کس رواني ده وروره یو کس وګوره یو کس هغه هم اوچت که وروره یو کس جلال آباد ته یو ګنټه کې مرسوم وروره رواني ده کار مې ده ډېر ضروري کار مې ده راشه وروره یو کس مې پکار ده یو کس رواني جلال آباد ملګری پیدا کومه ځان ته صرف یو کس مې پکار ده جلال آباد ته یو کس هله وروره منډه کوي وروره یو کس رواني جلال آباد هلو یو کس رواني وروره منډه کوي یو کس هله راشه راځه یو کس رواني جلال آباد یو کس رواني دوه کسه کم دي یو کس رواني یو کس هر کنډیشن په ذمهواري یو کس رواني جلال آباد یو کس هر کنډیشن په ذمهواري دوه کسه کم دي خدای پاکه تا نه خو په دلته هم نه یم خلاص پرېږده یو سوالي مې په کار ده ځمه د زر ودې غاړه لشه خدای عزت خدای دې ځان له تباه کړه یو کس یو جلال آباد یو کس جلال آباد وروره جلال آباد دوه کسه یو کس رواني وروره کم دي یو کس رواني وروره یو کس رواني جلال آباد یو کس هله وروره راشه
ترخم ده ترخم ده دوه کسه کم دي راځه ماما یو کس رواني یو کس راځه نه یو کس رواني زه بوځم خو زما یو کس په کار زه روان یم وروره تا ته زه نه ودرېږم وروره یو کس رواني یو کس رواني راځه ماما راځه یو کس رواني هله وروره دلته راوخېږه راځه زه خو جلبات ته ورو زه دې وړم کنه یخ موټر کې دوړم راځه زما سره هیڅ نه کېدلی لار کنډیشن ده پکې خوشحاله به یم زه خبره کوم کنه ګورې نه زه خبره کوم زه دې وړم کنه ماما یخ کنډیشن کې دوړم خبره کوم بیک ما ته راکړه زه دې وړم کنه خبره کنه پریده خدا په خاطر باندې خبره کوم کنه خبره بابا پریده کنه یا مې زما پریده کنه پری خدا کنه پریده وای په زور مې وړي پریده کنه وای خبره کوم جلبات څو کرانی تا نه زه 200 300 نه غواړم 200 نه غواړم په سل روپۍ دې وړم راځه زما صرف یو ملګری په کار دی اوس ودرېږم سره ودرېږم نو رواني ده بس روانېږه کښېنه مخکې سترګې کښېنه مخکې سترګې کښېنه هله راتاو شه هر کنډیشن ده یخ هغه ده که نه کښېنه ودرې یالله خیر لاړې ماما دا هر کنډیشن ځان ته ولګوه چې یخ شي هر کنډیشن ځان ته ولګوه زه ته چې ولګي یخ شي که نه ګرمي ووالی ته که نه ډېر هلو نه یو کس مې کېرولی وروره بټې ایمانداره نیک سړی دی وروره بس په ډېرې باندې لیوني خوشحاله دي بس په یو کس باندې درځم در روان یم زه هو ښه ته ولاړ یې هلته خو زه ته ودرېږه بس یو شل دقیقې انتظار وکړه بس در روانېږم نږدې یم نږدې بس در روان یم لږ صبر وکړه لږ وار خو وکړه که نه پته ورځ دې راغېستې صبر وکړه در روان یم دا شل دقیقې لږ خیر اوکې دا صحیح شو السلام علیکم ودرېږه ما ته ودرېږه 15 دقیقې 10 دقیقې در راغلم دا صبر وکړه دا زموږ یو ملګری دی بس هغه بېچاره هم روان دی جلال ته بس هغه هم ډېر همطبع هلک ده په لاره به یو ځای شو ملګري به شو صحیح ده که نه انشاءالله دا روان یم ښه چېرته مې دی چېرته داسې څه شته دیږي یا وروره دلته څه شی کې څه شته مې دی وروره ورخطا کېږه ما دننه مې یو ملګری ولاړ دی هغه راخلي وزو لکه ته خو ما سره 10,000 ته یې ولې ډارېږې ته وروره یا وروره دې سراک کې څه شی کې دې سراک کې څه شی زه اوس ځم جلباته ته ما اوس کور ته درنه کې زه وروره ته د خدای مسلمانه د خدای زوره وره دغه ته مې یو ملګری ولاړ دی هغه راخلي وزو که نه زه زر که وروره وخته ده زر که بس وکړه خو بده ورځ استاد ته راچولې ده خو دواړه سړی راخلي وزو که نه استاده زه یو پیاله چیس کوم زما لږ ستونی خوږېږي په منډه راځم یاره تا به مې پیاله چیس کړی ته به مې ستړی یې که نه چای نه څښم خو لږ اوبه به اوس په منډه اوبه که اوبه په منډه به اوس اوبه درته تیاروم که نه جربات دې ته جربات دې خدای چې تا دې جربات وېتړې وېتړې که جيبونا تيرا هذا جيبونا تخت لك ايه تخت بس صريخهم باك كانوا شيء باتي دي يا خدي زان تغرقه تخت